دا هم یو قسم مرض دی چې په انسان کې موجود وي، غصه کول. نو کله چې یو انسان غصه کوي او بیا کنټرول شي، نو دا غصه به کنټرول کوي څنګه او د دې به علاج سي. ډېر قیمتي بیان مې درله راوړی دی، نو دا واورئ. انشاءالله ستاسو غصه چې کله کوئ نو انشاءالله په دې طریقې سره به ستاسو غصه کنټرول کېږي. غصه عقل د انسان ختموي، غصه او غضب د عقل د انسان ختموي. او چې کله د غصې په کنټرول کې شوي ده نه، د غصې په کنټرول کې همیشه به حسرت او ندامت او پښیماني. دا لیکل وایي چې کله ته د غصې په کنټرول کې ستا کارونه به ټول ګډوډ. هر د شر چابي چې ده هغه د غصه ده، د هر شر چابي هغه غصه ده، د ګناهونو جړله هغه د غصه، د دشمنۍ اصل وجه هغه څه ده، هغه د غصه. په غټو ګناهونو کې او په ظلم کې اچون کې هغه د غصه ده، وجه یې ده. او د څومره خلکو غصه ډېره شوې ده او د هغې د لاسه یې وینه توی کړې ده، که نه نه یې توی کړې چېرته بې تپوس د پښتنو د معاشرې نه وکړي چې څومره یې توی کړې. راشه د مخبري د پښتنو وینه چې په دې کې څومره مړي د دشمنۍ صرف پراته دي، د دې غصې د لاسه. هغه یو چې رالګېدلی هغه هم په غصه کې دا بل وژلی دی، دومره غصې شوی چې د هغه نه 3 وژلي، هغوی واپس 4 وژلي، او دوی 10 وژلي، او دا 10 وژلي، او دا په کلونو خبره روانه. او څومره د دې غصې د لاسه ښځې طلاقې شوي، که نه؟ هر سړی چې راځي بس غصه شو، په ځان پوه شوی نه یم او ښځې ته مې ته طلاق، په ځان پوه شوی نه یم او ښځې ته مې ته طلاق. نه، په ځان باندې ځان پوهه کړه او ته سړی ځان په کنټرول کې ساته. ته به سبا له سوې ښځه به طلاق کړي، بیا به وایي چې زه په ځان پوه شوی نه یم. نه، صبر ته چې را سوې په دې لږ سوچ وکړه. او ځکه د یاده کوي د غصه نه، د غصه چې ډېره شي دا د سړي نه خبرې ګډوډې کوي، دا د سړي دلیل کمزوری کوي. یو سړی چې په دین پوه کړي دلیل کمزوری کوي، دا ته قیمتي خبره ده. لکه اوس زما او ستا فیصله ده په یو مسله کې، او ته غوسه شو، ستا دلیل کمزوری کېږي، ځکه چې ته په دې غوسه کې اوس ګډوډې وي. زه به په سړو دماغو تا سره خبره کوم، ښه په سوچ سمج سره زما دلیل د باندې ضرورت. ستا به د خولې نه پشم رواني، لاړې به ترې رواني، اوچتېږي او لږې به د مرۍ رګونه به دې راپړسېدلي، او زه به دا وکړم او زه به دغه وکړم او زه به داسې وکړم. ته ځان ښه خرابې خو پوهه پرې نه، وروسته به پوه شي. او هغه یو ته د په ارام ناست دی، ښه ډډه یې لګولې ده، تا ته ویې نه ګوره مسله په کار دي چې داسې کړو که نه داسې کړو، هغه په کنټرول کې لګیا دی. اوس فیصله چې ختمه شوه، په ده باندې بله مسله راغله. راشه تا چې ده ته دا کنځلې وکړې دا دې ودې وکړي، یعنې په مسله کې ورته بله مسله جوړه شوه. تا خو د سړي خاندان وکړ، او تا چې ده ته ووایي چې زه به دې مړ کړم، دا خو دمکي ده. د دې باقاعده تپوس کېدی شي چې ته څنګه یو سړي ته دا وایې چې زه به تا مړ کړم، دا خو دمکي ده او خطرناکه خبره، او بیا پسې ځه. نو غوسه د سړي دا دلیل سکی د دلیل د سړي کمزوری کی، تر دې چې دنیا او آخرت تیر شي. یعنی دا تیر شي چې په عرش باندې یو رب دی، هغه د هر څه یادي وته عرش باندې رب پرې هغه ته خوښه کې سکی هغه ته پته نشي. دنه دا ییر شي چې اسلام د دې نه منع کړی، د دنه دا ییر شي چې د دې نقصانات دي په دنیا کې او د دې نقصانات دي په آخرت کې. او څومره د دې غصو د لاسه بلولیان ختمې شوي، ولې د خپل ولیان ختمې غصې د لاسه غصه شي بس من به نه درځو، تاسو به نه راشئ، جنازې له به نه درځم، جنازې له به زما نه راشئ. د دې څه وجه ده؟ مینې محبت د لاسه، د غوسې د لاسه. او څومره ملګري دي یو بل نه جدا شوي دي د څه د لاسه؟ د غوسې. او که داسې زه راولګم که نه او د غوسې دا یعنې هغه نقصانات ته تشمارم، نو خبره به رانه ډېره اوږده شي. لنډه دا چې د غوسې په وخت کې ما خبره کوله چې صبر کول ډېر ګران کار، او ځکه الله قرآن کوي سورة النحل په آخره کې وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. الله وایي که څوک درسره زیاتې وکړي او تاسو بدل اخیسته غواړئ، نو په دومره حدودو کې د بدل اخیستی شي څومره چې تا سره زیاتې کړې. خو بیا الله څه وایي وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. او که تاسو صبر وکړو نو دغه ډېره ګوره داسې کې دا نه وایي الله دا ونی او که تاسو غوسه کنټرول کړه، نه وایي که تاسو صبر وکړو. دا صبر کول غوسه کنټرولول، او دا صبر کول معافي کول. صحیح ده ته بدل اخیستی شي. اسلام کې دا طریقه ده. قرآن کې هم الله دا خبره ذکر کړې ده چې والحرمات قصاص، هر عزت بدلې والا دی،
هر عزت سره بدلی والا یعنی بدل به غستی کی تا دې مسلمان عزت خراب کړی دی دې بدل غستی کی تا دغه سره ظلم کړی دی دې بدل شتي تا دغه لاس خراب کو دې بدل شتي دغه بدن دې خراب کو بدل شتي صحیح ته بدل غستی خو الله وی صبر چوکو نو دغه سره دغه ډیر هو خیر للصابرین دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاری کې هغه یو سړی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې اوصیني ما ته وصیت نو هغه ته لا تقدر وسمه د رسول صلی الله علیه وسلم د نصیحتونه سناشنا یعنی دلته اوس دوه ټکي لا تقدر مکوس اصلي خدا مطلب چې رسول صلی الله علیه وسلم ماته چرته وګ تقریر کی سلی کلب اورا کی چې غوټ خبري براته کی چې دې کوا دې مکوا نه نه لا تقدر وسمه فردد مرارا یا غسړي بار بار وی چې یا رسول الله ماته وصیت کومه چې زیاته خبر راته وکړه چې دومره راغله وزره ته ماته وصیت کوم ته ماته دوټو خبره ختمه کړې جو وسمه سوګه خبر راته هغه ته بیا وی لا تقدر چې دبه ته هغه ته لا تقدر امام احمد چې کوم روایت راوړي کې وسره دی وی دې سړي بیا وی چې ففکرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وی چې کله چې جدا شو نو سوچ وکاو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې بار بار ماته وی وسمه یعنی زه ته ماته وصیت وکړم ماته وسمه زه ته وصیت وکړم ماته وسمه نو یې دې سلیکټ ته شوم ځل می سوچ کو نو دې نتیجې ته ورسېدم چې فاذا الغضب يجمع الشر كله د شر بنیاد چې دغه غوسه ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زده دی غوسې نه منع کولم چې دا شر بالکل ختم شي او ځکه امام ابن عبد البر رحمه الله وی دا هغه خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الفاظ لږ دي معنی ډېره غټه ده او فائدې به ډېرې الفاظ سودي دوا لا تقدر دوا الفاظ کو په دې دوه الفاظو چې خبرې شروع کیږي لګیا به او د دې دوه الفاظو کې ته فائدې ولټې نو حیران بشي نو رسول صلی الله علیه وسلم دا سړی دا شر د جړلې نه منه اوس کله شر وته خوله جګړه مکوه بد اخلاقی مکوه دا مکوه دغه مکوه دیسه مکوه دا اوس کې موږ چې وګنو ډېر موږ چې دی یادولم نو چې څه سی ویلي کې دي شي کې دي شي لنډه دا چې بنیادی خبره وته وکړه غوسه او چې غوسه نه کې ته د هر شر نه ځان په حفاظت کې وساتو او ځکه امام ابن عبد البر رحمه الله دا خبره مخکې کوي وی چې خپل غوسه کنټرول کړه نو د شیطان ذلیل کو شیطان ولې ذلیل کو نافرمانی ولوکړه چې نافرمانی ولوکړه نو شیطان یې سکو ذلیل کو او دای وی وسلمت مروءته او د سړیتوب روغ پاتې شو سړیتوب د بچ پاتې شو دغه ته غوسه شي ګډي وړي به وایي او چې ګډي وړي دی نو سړیتوب دې شو خراب ستاسو سړیتوب یې څوک صفت کوي نه کوي صفت الا دا که چرته د قشان یو بل را پیدا کو هغه صفت کوي دغه چې عرب وی کړه الطيور على اشكالها تقع دا مارغان چې الوزیر هغه چې د ځان په شان هم شکل وي نو ما کوي اوس کې دې یو سړی دی وړي چې هغه سړیتوب ګډ وړي نو دې صفاتوم دا غچا کوي چې هغه سړیتوب ګډ وړي د دروغ سړی صفات نشي کولای کې د خپل ګډ وړي نو غوسه چې کنټرول کړه یو د شیطان ذلیل کو بل دې چې کو سړیتوب د خپل روح وسات او د شان دین وساتو خداو د شیخ صاحب قیمتي او بهترین بیان چې تاسو واردو د غوسې باره کې دا شان بیان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ